وي کوم خلک ستا وسایل خوري منظم دي هغه ځان درته سنبال کړی دی د دنیا د قوتونه پر شا ولاړ دي د هغې مخنیوی د یو تنظیم د یو پارټۍ په بنیاد نه شو کېدلی ټولې علاقې په احتجاج لګیا دي د یو علاقې په بنیاد یې ستا مخه نه شوه نیوی د دې دپاره 11 اکتوبر ته د جرګې اعلان شوی و پښتنو تاسو خو د تاریخ د پښتنو که نه وی خبر خو د جرګې د روایاتو نه خو خبر یایي چې جرګه راغوښتی هر څوک شي هر څوک یې راوغواړي خو د جرګې مالک خو هر څوک نه وي ټول یې شریک وي آیا دا جرګه د پی ټي ایم ده که د پښتنو ده دا تاریخ کې نه دي شوي چې دلته څوک ځان له جرګه وکړي څوک چې ځان له سره کیني هغه ته میټینګ وایي څوک چې ځان له سره کیني د یو ګوند خلک د یو تنظیم خلک هغه ته میټینګ یا اجلاس وایي جرګه د پښتنو روایت دي دا که هر ګوند راغوښتې ده تېره آیا ځان ته یې راغوښتې وه دا که هر اصطلاح راغوښتې ده ځان ته یې راغوښتې وه جرګه د پښتنو ده په جرګه نه تېره چا دعوا کړې ده چې دا زما خپله ده نه یې آینده کولی شي او نه څوک مونږ یوازې جرګو ته پرېږدو جرګه چې څوک راوغواړي دا زموږ د ټولو پښتنو شریکه وي مسله د پی ټي ایم نه وه مسله د دې ځای نه جوړه شوله چې کله جرګه ته مونږ خلق راوغوښتو سیاسي ګوندونو ته ورغللو و مختلفو پیشو خلقو ته د مختلفو ضلعو مشرانو ته ورغللو کله چې هغې دښمن چې ستا په وینو باندې او ستا په وسایلو یې یو لوی کاروبار جوړ کړی دی هغه چې ولیدل چې پښتانه خو پر اختیا راټولېږي هغه د هر ځای ویډیو او تصویرونه ولیدل هغه ټول سیاسي ګوندونه ولیدل هغه ټولې ضلعې ولیدلې چې دا ټول د دې جرګې سره ولاړ دي هغه سره یره مخ شوه چې که رښتیا پښتانه راټول شي که رښتیا پښتانه سره په یو ځای شي نه یې بیا په وینو کاروبار کولی شو نه یې بیا په وسایلو کاروبار کولی شو پښتنو دا وجه وه چې دا 7 کاله پی ټي ایم نه بین کولو خو چې دا جرګه په کامیابي ولیدله د دغې بین شروع کړو د دلته ستا په 10 روپۍ دا جوړې شوې خیمو ته اور ورکړه د بیا په هغه نه پس لارې بندې کړلې چې په دې یې هم څه نه وشول راغلل دلته یې فایرینګ وکړه دا ګراونډ دا میدان دا تر پرونه راسه پرې عام میدان و نن د پښتنو د قومي جرګې په نام یادېږي د دغې ته تحفظ په خاطر د دغې تقدس په خاطر د زرګونو کالونو روایات چې ستا نیکونو غورنیکونو په دې خاوره په تاریخ کې یو مثبت روایات د جرګې ساتلی و د هغې روایات په خاطر د قرآن شریف هغه یو څه جملې چې تاسو بیا مشوره سره وکئ مشوره منه جرګه ده د هغې په خاطر باندې دغو ځوانانو خپل سرونه ورکړل وینې تویې شولې زخمیان او شهیدان شول خو دغه میدان نن یې هم تاسو ته دربخلی دی چې راسئ پښتنو موږ په خپلو وینو یې درته ساتو دا میدان خو ته راټول شه زه دغو ټولو مشرانو ته وایم سبا جرګه شروع کیږي چې څوک دا خبره اوري هغو ته وایو تفصیلي خبره به هلته کوو هلته به ټول مشاورت سره کوو نن دومره درته وایم که ته سبا جرګې ته راځې صحیح ده په لاره که به مشکل وي تکلیف به وي لارې به بندې وي نن حوصله ولره نن تکلیف په ځان تېر که او دې ځان ته دې ځای ته ځان راورسوه ته به د عزت او د امن ژوند وکړې خو که چیرې یې ته دغه ځای ته ځان نه رارسوې دا تکلیف نه تېروې ټول عمر به ذلیل هم وي ټول عمر به په تکلیف کې هم وي او ټیټې سترګې به ژوند تېروې دا یو خواستی نور موږ مخکې هم د دغې وطن په خاطر شهیدان ورکړي دي او زموږ د ټولو سرونه قربان دي موږ دا مظلوم ولس دا پښتانه سوچه مسلمانان سوچه مظلوم دي د دغې په خاطر د دغو د ښه ژوند په خاطر باندې موږ تل سرونه قربان کړي دي نن مې هم د ملګرو مخامخ کفارې درته پرتې دي چې هغو په دې وطن سرونه ورکړل ګواه اوسئ چې کله په وطن ننګ و پی ټي ایم ملګرو چې په حق کې د هر ګوندارې علاقې خلک موجود دي هغه په اول صف کې ولاړ و سرونه یې ورکول موږ دلته چې څومره هم د سیاسي ګوندونو مشران راغلي دي تقریبا یو ګوند نه دی پاتې محترمو دا یاد لرئ دا خلک یاد لرئ نن ورځ راتګ اسان نه و نن داسې ورځ وه چې تر دې پره ویلي شوي وو چې څوک ورشي موږ به شناختي کارډونه پاسپورټونه بلاک کوو موږ به د هغې خلاف کاروایي کوو دا مشران نن هم درته ولاړ دي نه په یوه کیسه کې نه دي پاتې شوله د دوی د کاروایۍ خبره
تا پرونه خپل زور وکړه بله ورځ دې کړی دی ته خپل مکمل زور وکړه موږ ښه په آرام سینې درته نیولې دي یوه خبره خالي دا کوم سنیټر صاحب نثار باز دې څه شول لالا د تشو خبرو نه سړي ډېر ورخطا دي خدای مکه پښتنو که لږ مو لاس ورته چک کړل د کراچۍ سمندر ته چې ځانونه نه وغورځوي دوی د ظلم جبر دې کړی دی 100 قانونونه 100 دفعې 100 خبرې 100 ظلمونه وکړه خو بیا به هم یوه ورځ جواب ته تم کېږي او د پښتنو جواب د پښتنو حساب کتاب آسان نه دی پښتون د خپل ورور سره هم ساده حساب کتاب نه کوي ډېر واضح کوي پښتون په هیڅ شي په هر شي کې دی کمزوري کوي خو په تاریخ کې پښتون په حساب کتاب کې چاته څه نه دي پرېښودلي هېڅکله نه درته معاف دي نه یې درته معاف کوو باقي اوس ډېرې خبرې نه کومه جرګه را روانه ده جرګه به فیصله کوي جرګه به پرېکړه کوي جرګه زما د وطن د ټولو ګوندونو مشرانو زما وطن د ټولو مشرانو قبایلي علاقایي مشرانو د دغو ټولو شریکه ده زه د دوی ټولو پابند یم چې دوی څه هم راته وویل زه یې منمه او که دغې ملت هره پرېکړه وکړه که د چا زړه خوشحالېږي که خفه کېږي که د چا د غر کولو یا آبادولو وي زه به په هغې جرګه کې په هغې فیصله کې ورسره ولاړ وم ډېره مننه اوس لاینونه جوړ کړئ